تفرقې ورکې کړې ټول یو افغانستان دی د شیخ صاحب فرمان دی. چې کله خبره یو وړوکی بدعت راشي، بدعت ټول خراب دی، یعنی خو هغه رواج لږ وي بیا لږه ساحه کې پراخ دغه بیا په قلاره پراختیا عمومي. د هغې خبره دی چې علما کرام یا مسؤلین د نظام دا په دې باندې رد نه کوي او ځینې غواړي چې په عافیت کې پاتې شي. زم دې ته حیران پاتې وم چې په دغې دا خو داسې مسایل دي د افغانستان د اسلامي امارت علي قدر زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه وکان الله له هغه له الله پاک اجر ورکي چې هغه دا مسؤلیت سرته ورساو او ډېر په ښه شکل سرته ورساو او دا په کار هم دغسې و، یعنی چا جرأت نه کاو چې دغه اتفاقي شیانو په هکله وضاحت وکړي. دا د یوازې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب برابر نه، بلکې دا د مسلمانانو ترمنځ اکثره بلکې ټولي اتفاقی مسائل دي چې دا باید دغه رواجونه ناسم دودونه او رواجونه باید نه وي. خو لاکن چا په دې رد نشو کولی ځکه زمونږ په ټولنه کې دغسې ریښې زغلولې وي. اوس چې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه دا اقدام کړی دی او دا فرمان صادر کړی دی، نو دا ډېر یو عظیم فرمان دی او دا د نظام مسؤلیت دی، د مشرانو مسؤلیت دی، ځکه دا امارت چې دی خلافت چې دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه نیابت دی په حراست د دین او سیاست د دنیا کې، یعنی په دین باندې با د دنیا سیاست کوي. نو حراست د دین نه دا ده چې د دین د حریم نه هغه بدعات او خرافات لري کې چې په صفا شکل باندې دین پاتې شي، لکه څنګه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د صحابه کرامو په وخت کې او د خیر القرون په وخت کې. نو دا د مسؤلیت دی، تنفیذ د دین، حراست د دین، حمایت د دین، دا د مشرانو او خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی یو مسؤلیت دی. الله پاک دې دنه قبول کړي چې دا مسؤلیت سرته ورساو. یعنی چا جرأت نشو کولی او دغه مسایلو کې څوک جرأت نشي کولی ځکه ټولونه په دې باندې یعنی مبتلا ده الا ماشاء الله. ځینې ډېر خلک دي په دې ناخوښه دي خو اقدام نشي کولی. اوس چې د نظام هغه اول شخص په دې کې اقدام وکړو نو دې ته موږ هرکلی ویو او باید دا عمل شي او په ښه توګه عملي شي او ټول دې ته تصدي وکړي او ټول په دې لاره کې یعنی هغه متاح لارې چارې هغه په کار باندې واچوي چې د دې خرافاتو او بدعاتو سره مقابله وکړي. تفرقې ورکې کړې ټول یو افغانستان دی د شیخ صاحب فرمان دی.